السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم. نن بیا ستاسو په درانه خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، ما له تاسو سره لوز کړی و چې زه به هره ورځ تاسو ته یو نوی متل راوړم او د هغه شالید او پس منظر به تاسو ته بیانوم چې دا متل د څه وخته څه شروع شوی دی او د دې څه وجه وه. نو دوستانو، نن بیا تاسو ته یو متل راوړی دی. تاسو به شاید ډېر اورېدلی وي. متل څه داسې دی، وایي ستا کور یې کدنی، کوم دې حل کوم دې غویی. دا یو ډېر مشهوره متل دی. دوستانو، ویل کېږي چې د کندهار په سیمه کې له کدني سره نږدې یو ډېر غریب سړی اوسېدی چې ټول عمر پر کور باندې و، خو مزدوري شی نه درلودی. هر وخت په کور کې ناست و. نو خپلې ښځې خپلې کورودانې به هر وخت غوسه ورته کوله، خشم به یې ورته کوئ چې سړی ته ټول عمر کور ناست دی، زما او ستا نو څه فرق دی، خو لاړ شه یو مزدوري وکړه، یو خواري وکړه. سړي به ورته ویل چې زه چیرې ولاړ شمه، خواري چیرې وکړمه، خواري کمه ده، خواري خو نشته، خواري خو په چی شي وکړمه، نه پیسې لرمه، نه یو شی، نه کاروبار کولی شم، زه څه وکړم. دی ورته ویلې چې څنګه خواري نشته، خو له موږ سره نږدې چې کومه سیمه ده کدنۍ، هغه ډېر آباده سیمه ده. ټول خلک ځي کدني له ولاړ سي، هلته په کدني کې د یو چا بزګري ونیسي. ته هم ولاړ شه، خدای مهربانه دی، کال به آباد سي، روزي به خدای پاک راواچوي. ته ولاړ شه کدني له، هلته د یو چا بزګري ونیسه. پر خاوند یې دا د ښځې خبرې داسې لګېدلې لکه پر سر چې ډبرې اوري. ډېرې ترخې پر لګېدلې، ځکه چې دی پوه و چې بزګري څه و څه غواړي او زه څه لرم. بزګري یوې غواړي چې یوې پکې د دې لپاره غویی غواړي. پخوا په ټکټران نه و دوستانو، په غویو باندې به خلکو یوې کولې. نو د ده سره نه غویی و، نه د یو بل اسباب ورسره و، یو شی هم نه درلودی. نو دی ډېر په غوسه سو. ښځې بیا هم ټینګار کاوه چې سړیه ته ولې نه ځې، ولاړ شه کدني له ولاړ شه، هلته بزګري ونیسه، د یو چا سره بزګر شه، خدای مهربانه دی، کال به آباد سي او په دې بزګري کې به تا ته خپله برخه خپله حصه راوځي. نو به زموږ ژوند لږ بدل سي، دا غربت به مې ختم سي. خو سړي بیا هم هغه ټینګار ورته کوي چې ښځې زه چیرې ولاړ شم، څنګه خواري وکړمه، زه نه شم کولی. دې بیا هم هغه زړه خبره بیا یې ورته تکراروله چې کدني له ولاړ شه، هلته بزګري ونیسه. نو یو ورځ دا سړی ډېر تنګ سو له دې ښځې څخه، د دې ښځې په خبرو باندې ډېر زهیر سو، ډېر تنګ سو. نو اخر یې ورته وویلې چې ستا کور یې کدنی، چې مثال کدني له به هم نه ځم، دا ستا کور یې کدنی، کوم دې حل کوم دې غویی. چې حل کمه دی، غویی کمه دی، هغه خو خرچه غواړي، بندوبست غواړي، زه یو څه هم نه لرم. نو زه یوې په چیش وکړمه، یعنې دا شیدیاره په چیش وکړمه، نه تخم لرمه، نه غنم لرمه چې ویې کړمه، یو شی نه لرمه. د دې لپاره څه پیسو ته ضرورت دی، اخراجاتو ضرورت دی چې زه څه پیسې خو ولرم نو وکړمه، یو شی هم له ما سره نشته، زه نه شم کولی چې بزګري وکړم. نو دلته دا متل دغه کوي، ستا کور یې کدنی، کوم دې حل کوم دې غویی. دوستانو، تر راتلونکي متل پورې مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارمه. په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان. مننه.